د طالبانو لپاره تازه او ښه خبر د افغانستان ولسي جرګې یا د پارلمان استازو د طالبانو لپاره د کوم امتیاز ورکولو غوښتنه وکړه. ټول معلومات راسره په همدې ویډیو کې وګورئ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ نه مخکې زموږ چینل ته سره سبسکرایب کړئ. د پارلمان استازي وایي د طالبانو د ډلې هغه غړو ته چې د سولې بهیر سره یوځای کیږي په افغان حکومت کې ښه راغلاست ویل کیږي. د ملي امنیت شورا ویاند او پخواني طالب قومندان رحمت الله اندړ یو ښه مثال دی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند ټاکل شوی دی او اوس مهال د ملي امنیت په مهمو غونډو کې هم ګډون کوي. د پارلمان غړي او شنونکي وایي د افغانستان په حکومت کې د طالبانو د ډلې د غړو لپاره ځای شته دی، خو یوازې په دې شرط چې هغوی تاوتریخوالی ودروي او ژمنه وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د افغانستان د ښه ګرځولو لپاره به کار کوي. د ملي امنیت شورا ویاند او پخواني طالب قومندان رحمت الله اندړ یو ښه مثال دی. هغه وویل حکومت یوازې د څو کسانو یا ګروپونو نه دی بلکې د ټولو افغانانو لپاره دی. د طالبانو لپاره د افغانستان په حکومت کې غټ ځای شته چې له حکومت سره یو ځای شي او په دې کې هیڅ ستونزه نشته، البته یوازې دا شرط شته چې هغوی سوله ومني. هغه وویل د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې هر څوک ځای لري او دا هم شونې ده چې طالبان په دې حکومت کې جذب شي. اندړ په 1383 کال کې 2 میاشتې په حبس کې تېرې کړې او په 1480 کې بیا له 2 کالونو څخه د ډېرې مودې لپاره بندي کړی شو. هغه له BBC فارسي سره په خبرو کې چې د تل په 15مه خپرې شوې وویل د 11 کلونو په مخه د طالبانو له غړیتوب څخه وروسته په 1391 کې هغه له یادې ډلې سره په خپلو فکري توپیرونو پوه شو او له هغوی سره یې اړیکې پرې کړې. هغه وویل زما ترڅنګ په موجود حکومت کې ډېر نور دیني عالمان هم کار کوي او زیاته یې کړه چې په حکومت کې د هغه رول یعنی د طالبانو پر ضد د حکومت مذهبي استدلال نه کوي او نه یې کمزوری کوي. هغه وویل د حکومت په مذاکراتي ټیم کې ډېر دیني عالمان موجود دي او کولای شي چې له مذهبي لوري څخه له طالبانو سره استدلال وکړي. هغه وویل د جمهوریت داسې یو چتر دی چې د ټولنې د ټولو اقشارو د خلکو لپاره ځای لري. د قانوني لارې د دندو ترلاسه کول. په ولسي جرګه کې د کونړ ولایت کې بیا استازي وږمې څپې وویل د حکومت لپاره که طالبان سوله وکړي او اساسي قانون ومني هیڅ شی د هغوی مخه نه نیسي چې په لوړو حکومتي موقفونو کې کار وکړي. هغه وویل که طالبان پر اختیار سولې ته ژمن وي او غواړي نو بدون له شکه چې قربانۍ باید ورکړل شي. په سوله کې که موږ ډېر څه ترلاسه کوو نو بعضې شیان له لاسه هم ورکوو او د حکومت د ځینو جګپوړو غړو په ګډون د دواړو لوریو ته صدق کوي. څاپی وویل که یوه لوری هم قرباني ورنکړي بیا سوله نشونې ده. طالبان باید د اساسي قانون په منلو او د حکومتي چارو ترڅنګ د کار کولو له لارې یوه پوهاوي ته ورسیږي. کابل کې یو شمېر سیاسي شنونکي هم د حکومت روانې هڅې ستایي او دا د طالبانو لپاره یو ښه موقع ګڼي ترڅو له جګړې څخه لاس واخلي او د افغان وژنې پر ځای له افغان دولت سره یو ځای کار وکړي او افغان حکومت هم باید په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي ترڅو طالبانو سره سوله او همدارنګه طالبانو ته په افغان حکومت کې ځای ورکول شي.